نو زویم د بر پښتنو ته خدمت په دا عرض کوم او دې ځای باز خلکو چې موږ د لاس ولته اولته کې هغوی دا سولې ته کېنو موږ به څه سولې وکړو چې هلته د پښتنو خپلو کې جګړه وه به تاسو به تللی وئ هلته نن بین الاقوامي قوتونه وردن نه شوي دي دا ګاونډیان وردن نه شوي دي او په خپل په پیسو په خپل دولت یو پښتون ځیګر په بل پښتون وایي موږ هغه پښتنو ته زه خواست کوم بل چاته چا خواست نه کوم نه چا نه مطالبه کوم د پښتون دشمن قوتونو نه مطالبه نه کوم د خپلو پښتنو وروڼو ته چې په افغانستان کې هغه افغانان وروڼه هغوی نه مطالبه کوم هغوی ته خواست کوم هغوی ته زاري کوم چې زما افغانان وروڼو کینې خپلو کې کینې خبره ته وکړئ او چې کم قوتونه تاسو جنګئ لږ په هغې باندې خو ځان پوه کړئ زورورو چې ستاسو دوستان نه دي ستاسو دشمنان دي نور د دشمنانو په لاس کې مه لوبېږئ او د پښتنو د افغانانو دشمنانو ته ویم چې زه تاسو ته ویم چې چېرې ګورئ ستاسو دا خیال وي چې افغانستان کې به اور بل یو موږ به په آرام ناست یو نو که افغانستان په آرام شو امن شو څنګه زما د وروڼو ووایي مخکې نو ترقي به وکړي خوشحاله به شي نو کېدای شي ما ته زما سر ته فساد جوړ نه شي نو زه وایم چې تاسو یاد ولرئ موږ پښتانه هم یو افغان یو او د پښتون دشمن قوتونه چې دي هغوی موږ ته درېیمه نامه هم ورکوي پټان هغه موږ ته پټان وایي نو دا درې وړه یو کام دي یو کام دی درې وړه نومونه دا کام چې هغوی اخلي موږ وایو چې موږ افغان یو پښتانه یو مسلمانان هم یو که ستاسو دا خیال چې تاسو دا افغانان دا مسلمانان تباه کوئ نو خدای شته زموږ دا خدای پاک به تاسو هم تباه برباد کړي تاسو هم بیا په ارام به ژوند تېر نه کوئ او زما وروڼو دلته بعضه خبرې شوي دي د ولي خان صاحب ځل کال 1991 کې کراچۍ ته لاړو ایرپورټ ته کوشلو ډېر پریس والا راغلي وو نو پریس والا تپوس وکړو چې جنین زموږ یو سوال دی ولي خان ورته چې نه بچه ډېر سوالونه وکړئ وایي نه یو سوال دی ایک سوال ہے آج ولی خان وایي چې وایي څه دی نو چې ته موږ ته دا وښایه چې ته اول پښتون یې اول مسلمان یې که اول پاکستان ہے ولی خان ورته چې دا بڑے آسان دی یہ تو بڑا آسان سوال ہے نور وایي چې نه بس جنین صرف دا یو سوال دی ولی خان چې د 15,000 کالو زول پښتون یم 12,500 کاله شوي چې مسلمان شوی یم او هغه وخت کې 23 کاله شوي چې پاکستانی شوی یم دا مخکې وروسته به تاسو په خپله ولګوئ نو پښتنو زه ښه الله ته همدا ریکویسټ کوم چې هېڅ چا نه مطالبه ونه کوئ چې کوئ تجویز پیش کوئ چې زموږ دا تجویز دی چې د پښتنو د ګریوان نه لاس وباسئ ټول قوتونه د دنیا چې دي د نړۍ ټولو قوتونو ته وایو په قوم نه ویسته نو دا پښتانه به هم دا هم ډېر لیوني کام دی که چېرې دوی لږ بات عقل په ځای شو دوی یو شو اتحاد یې وکړو او مینه یې وکړه یو ځای شو او یو مشر یې وټاکل نو بیا به تاسو ټول به په عذاب یې یو ورکوټې ونې کیسه درته کوم او بس بیا تاسو نه تاسو فارغوم ما ته چټ هم راغلی دی ډوډۍ وخت دی مې خیر دی 2 منټه به ډوډۍ ډېټ کړو نیپولیون یو ډېر لوی جرنیل تېر شوی دی او هغه د فرانس جرنیل و ډېره نیمه دنیا یې ګټلې وه او کومه علاقه به یې وګټله او فتح به یې کړه نو بیا هلته به کېناستو نو د هغه علاقې مشران به یې راغوښتو هغوی څه به یې خبرې اترې ځان به پرې پوهول بس ځان به د هغوی نه پوهول د علاقې د حالاتو او واقعاتو نه یو سړی راغی داسې شپږ نیم فوټه قد و ښکلی سړی پراخه سینه غټې غټې مټې ګټ ګټ برید ډېر ښکلی سړی او ننګونه داسې لکه وینه څڅېده راغی ودرېده او ډېر هغه څه ورته وایي چې ویل ډرسډ اینډ ویل آرم چس نه کوز شو داسې روان شو نو چې راغی نو دی ناست هغه ولاړو خبرې وشوې نیپولیون ورسره ستغې خبرې وکړې
هغه لاړ هغه نه پس یو بل مشر راغی هغه ما غوندې 15 فوټه قد هغه یو مشر راغی چې بت ته مه ګوره غیرت پښتو ته او ایمان ته وګوره نو هغه ورکوټه غوندې سړی و 15 فوټه قد و بیمار غوندې ځان پسې چې اس نه راکوش ځان پسې خپې راښکلې او داسې خیرن خچن غوندې روان و نیپولین د خپل ځای نه پاڅېده ورته ور نږدې شو غاړه یې ورکړه ځان سره کېنو او ډېر مینې محبت سره خبرې وکړې چې هغه لاړ یو جرنیل ناست و تپوس ته وکړو چې باچا صاحب جرنیل صاحب باچا و هغه چې د سر امان غواړم یو تپوس کولی شم چې یو کوه نیپولین چې کوه چې دا یو سړی راغی چې د سلو هغه خو د تورې جنګ و یو سړی چې د سلو کسو جواب و هغې ته خو تا داسې ستغې ستغې خبرې وکړې او یو سړی چې داسې د هېڅ نه چې ما په یو څوک والو نو په ځمکه کې مې خوا کړو هغې څه خو د ډېرې ښکلې خبرې او ډېر مینه محبت دې وکړو ډېر عزت دې وکړو نو نیپولین وایي چې زه کم سړي سره خبره کوم کم سړي سره خبره کوم کم لیډر سره خبره کوم نو زه هغې وجود سره خبرې نه کوم زه د هغې شاته هغې قوت سره هغې کام پسې کوم چې د دې شاته کام سانه دی زه هغې کام سره خبرې کوم نو هغه چې راغی هغه ځان له بوتو ډېر دنګ لاړ او دا سړی چې راغی د دې شاته یو ډېر ستر کام ولاړ او که چېرې نن زمونږ کام فیصله وکړه او دا کام یو شو او یو موټی شو نو بیا به ستاسو به ډېر یو عزت ډېر یو احترام او ډېر یو مینه او اخر کې دا مې چې الله پاک په قرآن پاک کې فیصله کړې ده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم هغه قوم زه حالت قطعا نه بدلوم چې هغه د پانه سي خپل حالت دې بدل نه کړي نو زما وروڼو زما مشرانو دا ټوله لوبه به جوړېږي چې یو موټی شی اتحاد وکړي او د قربانۍ جذبه پیدا کړي چې کوم پورې مونږ کې قربانۍ جذبه نه پیدا مونږ ګټه نه شو کولی او زه به خپل لوی خدای نه دا وایم آخر کې دا وایم چې ګلستان مې د پښتنو ګلستان مې چې په وینو ښایسته کېږي خدایه لوی خدایه هر ځای دی هم زما په زړه کې مات شي ډېره مهرباني حاجي صاحب د دې نه مخکې چې زه صدر صاحب د پروګرام ختمولو د اعلان لپاره